بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، زه نجیب الله سروري ما تاسې عمل پیغام یوټیوب چینل ګورئ. ډېری خلک داسې دي چې هغوی خفګان کوي او وخت په خفګان کې تېروي، او ځینې بیا داسې دي د ځوانۍ عمر په خفګان کې تېروي، او لامل دا شي چې ځواني تباه شي او دغه انسان په مصیبتونو کې مبتلا شي، بالاخره خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي. څه کول پکار دي او هغه لارې چارې څه دي چې یو انسان د خفګان د مصیبتونو او د ستونزو څخه بریا ومومي. دې سره ویلی شو چې یونس علیه السلام د ماهي په خېټه کې نجات وموند. چا ورته نجات ورکړې؟ زما او ستا رب. دارنګې موسی علیه السلام په دریاب کې سمندر کې نجات وموندو. دکه شان دی نوح علیه السلام په یوې بیړۍ کې نجات وموندو، او ابراهیم علیه السلام په اور کې نجات وموندو. ولې؟ په دې زړه کې یوه هیله پرته ده، یوه ارزو پرته ده د نجات، چې زما خالق څوک دی او چا پیدا کړی یم. هغه رب چې زه پیدا کړی یم هغه به زما حفاظت کوي او ما به هیڅ چیرې په نقصان کې یوازې نه پرېږدي. ډېری ملګري د خفګان او د مصیبت پر مهال خپل رب هیروي او چغې بل چاته وهي. ولې؟ د خفګان او د مصیبت پر مهال خپل رب سره اړیکه نیول پکار دي او رب ته دعا کول پکار دي، زارۍ کول پکار دي، اوښکې تویول پکار دي چې ما نه خپل رب څنګه راضي شي او دغه مصیبت څنګه زما لرې شي. دغه مصیبت یا ستونزه چې په انسان باندې راځي او دغه انسان خفه کېږي، دا انسان باید دغه مصیبت داسې بد ونه ګڼي چې خدای پاک هم دا زه دې لیدلی یم. نه، په دغې مصیبت سره د انسان ګناهونه له منځه ځي، په دغې مصیبت سره انسان پاکېږي. دغه شان یوه رښتینې هیله پکار ده او په زړه کې له خپل رب سره داسې محبت کول پکار دي چې دغه مصیبت په ما چا راوستو، دا په تقدیر کې تا ته لیکل شوي دي، او دغه د مصیبت رفع کوونکی څوک دی؟ یو رب دی، بل څوک نشته دی. رب العزت ته رجوع کول پکار دی او د هغه لاره نیول پکار دی. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله رب العزت فرمایي: ای مؤمنانو، تاسې ما نه مرسته وغواړئ، مدد وغواړئ په صبر او لمونځ سره. ان الله مع الصابرین، الله پاک وایي زه د صبر کوونکو ملګری یم. نو په مصیبت باندې صبر کول دا د رښتینو مؤمنانو کار دی. د هر شپې پسې سبا شتون لري، د هرې تیارې پسې رڼا شتون لري. نو لرې نه ده چې ستا مصیبت به رب حل کړي. ډېره مننه. کور مو ودان.